ګوره کنه څنګه په قلاره ځم راځم ګوره کنه څنګه په قلاره ځم راځم ستا دپاره یاره په دې لاره ځم راځم ډېر ښایسته یا ډېر مزېدار. نه مې ستاسو کلی خوښ دی نه دلته څوک بل څوک خاص ګورې په تا پسې دلداره ځم راځم ډېر مزېدار یار. او پیسې مې د پوډرو دي خو نیک نیک کار پې کومه او پیسې مې د پوډرو دي خو نیک نیک کار پې کومه میاشت کې پې کعبې له څو واره ځم راځم ډېر ښه یا ډېر ښایسته. او که هېڅ پکې وانه خلمه خو ډېر څه پکې وینم او که هېڅ پکې وانه خلمه خو ډېر څه پکې وینم ځکه دې په خوا باندې بازاره ځم راځم ډېر ښایسته یار. او قدر د دې کلیوالو سره نشته او قدر د حاضره کلیوالو سره نشته زه ګورې په تا پسې د ښاره ځم راځم ډېر ښایسته ډېر مزېدار یار. پر تا څه شوي ځوانه ته په کومه لار روان شوې او په تا څه شوي ځوانه ته په کومه لار روان شوې ستا لاره یوه ده ته په بله لار روان شوې په دې لاره کې چا هم ګورې څه نه دي موندلي په دې لاره کې ټولو خلکو شته هر څه بایللي دنیا به هم پې بیلي اخرت به هم پې بیلي دولت به هم پې بیلي او عزت به هم پې بیلي که دغسې د خپلو خواهشاتو تابعدارې که دغسې روان د فحاشۍ په دغې لارې چېرته دې د پلار په سر شملې ته نظر کړی د مور په سر د کلي لوپټې ته نظر کړی د پلار نه د غیرت او د عزت پوښتنه وکړه د مور نه د حیا د دې قیمت پوښتنه وکړه د پلار نه د خپل ځان د حیثیت پوښتنه وکړه د مور نه د نیکه د شهادت پوښتنه وکړه خو تا خو د مغرب په سپین مخونو زړه بایللی په سپین مخ کې دننه د تور زړه نه دی لیدلی هغه خالد نشته عثمان نشته زړور عمر نشته تا نه سر وخو خو بس علي حیدر نشته چې د هوا د لور دا حال ورته بیان کړمه زه ځوانه چې ستا دغه اعمال ورته بیان کړمه زه چې ځوانان مړوندو کې اوس سره او شنه بنګړي ګرځوي چې په رنګونو کې لت پت څخه ننګي ګرځوي ځوان خو د مخ نه راختلی هر ویښته وباسي پیغله هر ورځ د حیا نوې جنازه وباسي عذاب راغلی د عذاب نور انتظار مه کوئ بس دی واپس شئ نور تک په دغې لار مه کوئ ځوانه ته خپل ځان او خپل ایمان تازه کا ای مسلمان شرع پورته خپل داستان تازه کا کوکلک مسلمان شولې نو هله قدردان بشي بیا به غلام نه بیا عمر له سلطان بشي ربه دا ځوان که ته روان د محمد په لاره ربه حاضر که ته قربان د محمد په لاره ډېر ښایسته یا ډېر مزېدار.